افغانستان خو خپل نه جوړي، همدا موږ تاسو به جوړو، دا ځوانان به جوړي، دا نوې نسل به جوړي. نو چې هر څوک په هر مسلک په هر لار کې ښه فکر ولري، سالم فکر ولري، نو بیا به دا وطن په هر میدان کې راپورته کیږي. موږ تاسو نه ډیر خوشاله یو چې تر اوسه پورې الحمدلله هیڅ نوعه د بد اخلاقی رپورټ نه دراغلی دی، او بېنزاکتۍ خبرې نه دراغلی دی، او کمزوري خبرې نه دراغلی، کې ګټلې ده کې بایللې ده، خو په همت یې له لاسه نه ده ورکړی. نو دغه موږ له تاسو نه غواړو په را روان وخت کې له پاکستان سره لوبه ده، له الله تعالی نه کامیابي درته غواړو. امید لرو چې ښه لوبه وسي او د لوبې ښه مدیریت وسي. جناب شهیدي صاحب ته د الله توفیق ورکړي او د بورډ مشر ته د الله توفیق ورکړي، ټولو ته چې په ښه طریقه سره هغه لوبې تنظیم کړي او ښه تعینات وسي. الله دې توفیق درکړي. له هغه نه وروسته سریلانکا کې چې د اګست په اخره کې کومې لوبې دي، په هغو کې له الله تعالی نه کامیابي درته غواړو. او بیا چې جام جهاني را روان ده یا ایشیا کپ را روان ده، په دې ټولو کې تاسو ته کامیابي غواړو. موږ هم شاته ولاړ یو، موږ هم حوصله افزایي کوو او موږ هم سیل کوو، موږ خوند در باندې اخلو. بیا چې تاسو غوندې ښه ځوانان د کرکټ په دوران کې لمونځ نه قضا کوي او هم د وطن غم ورسره یي، هم د افغاني غرور یې له ځان سره ساتلی، نو دغسې ځوانان د خدای ډېر کړي، دا د الله تعالی ډېر کړي. خدای تعالی دې وکړي چې تاسې خپلو وظایفو ته نور هم ښه ژمن پاتې سئ. زه پوهېږم تاسې په اسانۍ او په سادګۍ دې مقام ته نه یاست رسېدلي، تاسې تکلیفونه کړي دي، تاسې محنتونه کړي دي، تاسې تکلیف کښلی ده. دغه تکلیف به جاري ساتئ. د تا د هرې ورځې لوبه تر هغه مخته ورځو کې له تا نه کار غواړي، له تا نه تمرین غواړي، له تا نه مهارتونه غواړي. نو الله دې وکړي چې تاسې مهارتونه نور هم پیاوړي سي او موږ به انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت حکومت ټول به خدای کول د تاسې قدرونه کوي، د تاسې ستاینه به کوي. الله تعالی هم کامیابه لره، الله تعالی هم هر وخت په خوشحالۍ وطن ته راستنوه.